أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلى الله عليه وآله وسلم ژوند اتدرشمه فته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ورونو، په تیره اووه دېرشمه پته کې موږ د منافق عبدالله ابن ابی ابن سلول د مرګ حالات بیانول چې دی مړ شو او رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د جنازې لمونځ پر ادا کاوه، خو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د دغه لمانځه د ادا کولو مخالف و، تر داسې اندازې چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم یې راکش کړي چې لمونځ مه پر کوه. خو رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د دغه مخالفت سره سره لمونځ پر ادا کړي چې شاید الله جل جلاله یې وبخشي. دا د رئیس المنافقین عبدالله ابن ابی سره د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم رحمت او مهربانی و. دا هغه منافق دی چې پر قسم قسم آزارو سربیره یې د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم په ناموس کې هم خبرې کړې وې، خو بیا هم رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د هغه رحمت او مهربانی پر اساس چې الله جل جلاله په ده علیه الصلاة وسلام کې ایښی و او دی علیه الصلاة وسلام یې په غوره کړی و، پر دغه منافق د جنازې لمونځ ادا کړي او عبدالله ابن ابی شخ کړه سو. د ده تر شخېدو وروسته د الله جل جلاله د طرفه آیاتونه نازل سوه چې په هغو کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د رأی او نظر تائید موجود و. الله جل جلاله د سورة التوبه په 4 نمبر آیات کې فرمایي: ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. او د جنازې لمونځ پر هیڅ یوه د دغه منافقانو چې مړ سي مه کوه او هیڅ کله د ده پر قبر د دعا او استغفار د پاره یا د شخولو د اهتمام د پاره مه درېږه. بېشکه چې دغه منافقان پر الله جل جلاله کافران سوي دي چې شریک یې ورته نیولی دی، او پر رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کافران سوي دي چې د زړه د اخلاص یې نه مني، او په داسې حال کې مړه سوه چې دوی فاسقان و. دا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د موقف تائید او تاکید و. مگر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وایي دا ټوله کارونه پیښ سوه، زه په تعجب کې نه سوم. زما ډېر تعجب و دغه ځای ته و چې ما څونه جرأت وکړي چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم دې راکش کړم چې لمونځ مه پر کوه. زه څنګه دونه دلاوره او د جرأت خاوند سوم چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم راکشوم. د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم په مقابل کې دغه جرأت ما ته ډېر عجب ښکاره کېدی، خو لکه چې د الله جل جلاله اراده وه چې داسې وشي. د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د لور ام کلثوم رضی الله تعالی عنها وفات. ورونو، دا خو تاسو ته معلومه ده چې
چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څلور لونې درلودې، چې اوله او تر ټولو مشره لور یې زینب رضی الله تعالی عنها وه، چې د ابو العاص رضی الله تعالی عنه په نکاح کې وه، او قصه یې مخکې درته بیان شوې ده. او دوهمه لور یې چې رقیه رضی الله تعالی عنها نومېده، او د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ښځه وه. په هغه ورځ وفات او شخص وه چې مسلمانان د بدر د غزا څخه راغله، او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپله درېیمه لور چې ام کلثوم رضی الله تعالی عنها نومېده د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په نکاح کړه، چې په همدغه سبب عثمان رضی الله تعالی عنه ته ذی-النورین ویل کېږي، یعنی د دوو نورو خاوند، چې هغه دوه نوره یا روشنایي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دوی لونې وې چې د رضی الله تعالی عنها په نکاح کړي دي. او په ټول تاریخ کې داسې نه ده پیښه شوې چې یو چا دې د یو نبي دوی لونې په نکاح کړي وي. یوازې عثمان رضی الله تعالی عنه دی چې دغه شرف یې په برخه شوی دی. او بیا دغه د هجرت په نهم کال د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لور ام کلثوم رضی الله تعالی عنها چې د حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه ښځه وفات شوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې په وفات ډېر غمجن شو، او دا رضی الله تعالی عنها په مدینه منوره کې ښخ شوه. اوس چې ام کلثوم رضی الله تعالی عنها وفات شوه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل کمې درېیمه لور درلودلی هغه به مې هم ستا په نکاح کړی وای. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څلورمه لور چې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها وه د حضرت علی رضی الله تعالی عنه په نکاح کې وه. ورونو د هجرت نهم کال پای ته ورسېدی او د حج موسم راغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا اراده درلوده چې حج وکړي، خو بیا یې وفرمایل و حج ته مشرکان هم را حاضریږي او په لس بدن طواف کوي، نو دا زما نه ده خوښه چې په دغسې حالت کې حج وکم. نو یې د دغه کال د حج دپاره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ولېږئ چې د حج امیر هم دی رضی الله تعالی عنه و. امام بخاری د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و هغه حج ته ولېږئ چې تر حجة الوداع د مخه و، او دی رضی الله تعالی عنه یې د دغه حج امیر مقرره کړي. او ویل په خلقو کې به دا اعلان هم وکړي چې پس له 60 کاله څخه دي بیا مشرکان حج ته نه راځي، او پر بیت الله به هم څوک لڅ طواف نه کوي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د نور مسلمانانو په ملګرتیا حج ته رهي شو. په دغه کال د مسلمان حاجیانو شمیر ډیر زیات نو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د حج په نیت و مکې مکرمې ته رهي دی، چې دلته په مدینه منوره کې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سورة التوبه ځینې آیاتونه نازل شوه چې په حج پورې تعلق درلودی، او دغه نزول یو څه په تلوار و، ځکه ځینې عمده او رئیسي احکام پکښې موجود وه چې د هغو بیانول او تبلیغول په حج کې مطلوب او ضروري وه. ورونو دا خو تاسو ته معلومه ده چې د قرآن مجید د هر صورت په شروع کې بسم الله سته، خو یوازنۍ صورت چې په سر او شروع کې بسم الله نه ده نازله شوې هغه دغه صورت التوبه دی. او د دې دپاره چې د دغه صورت په شروع کې ولې بسم الله نسته علماء کرام ډېر سببونه بیانوي. ځینې علماء کرام وایي چې د دغه احکامو د رسولو د تلوار په سبب د دغه صورت په شروع کې بسم الله نه ده نازله شوې، او ځینې علما وایي چې په دغه صورت کې د بسم الله د نه وجود سبب دا دی چې په دې صورت کې پر کفارو شدت دی، د کفارو څخه جلاوالی او لرېوالی دی. څرنګه چې په بسم الله کې رحمت او مهرباني ده، بسم الله الرحمن الرحیم،
او په دې صورت کې د کفارو د پاره رحمت او امان نشته. دلته داسې حالت او موقف دی چې په هغه کې رحمت نشي، نو ځکه په دغه صورت کې بسم الله نه راوړل شوه. په دغه صورت کې د بسم الله د نه وجود دپاره علماء کرامو نور سببونه هم بیان کړي دي چې د بحث د اوږدوالي په سبب د هغو تر بیانولو تیریږم. کوم وخت چې دغه آیاتونه نازل شوه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د دې آیاتو ابلاغ او بیانول باید داسې څوک وکړي چې زما د اهل څخه وي. نو یې حضرت علی رضی الله تعالی عنه امر کړي چې ولاړ شه او په حج کې دغه آیاتونه او د هغو احکام و خلقو ته ورسوه. حضرت علی رضی الله تعالی عنه د مدینې منورې څخه د مکې مکرمې پر طرف رهیسو او د حج پر لار په حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پسې ورورسېدی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وویل امیر یې که مأمور، یعنی ته وروسته راپسې راغلې، د حج امیر یې که بله وظیفه درکول سوې ده. حضرت علی رضی الله تعالی عنه ویل یا مأمور یم، زما سره یو څه آیاتونه او احکام را سره دي، هغه باید په حج کې تر خلقو پورې ورسوم. نو هر وخت چې به خلق سره یو ځای سوه، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه به حضرت علی رضی الله تعالی عنه امر کوي چې د هغه آیاتو تبلیغ وکړه، تر خلقو یې ورسوه. د عرفات په ورځ چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه خطبه وویل، بیا یې و حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته وویل قم یا علی وبلغ، ولاړ شه یا علی او هغه آیاتونه تر خلقو پورې ورسوه. حضرت علی رضی الله تعالی عنه ولاړ شو او هغه آیاتونه او احکام یې بیان کړه. حضرت علی رضی الله تعالی عنه وایي خبر سوم چې دغه احکام تر ځینو خلقو پورې نه دي رسېدلي، ځکه ځینې داسې خلق وه چې د عرفات خطبې ته نه وه حاضر سوي. نو به زه د خلقو په مابین کې ګرځېدم او هغه آیاتونه به مې په لوړ آواز ویل تر څو چې آواز مې ودرېدی. د محمد ابن کعب القرظي رضی الله تعالی عنه او نور صحابه کرامو څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د هجرت د نهم کال د حج امیر وټاکي او تر هغه وروسته یې علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه د سوره التوبه د 10 یا 40 آیاتو سره پسې ورولېږي چې وخلق ته بیانول او رسول، چې په هغه آیاتو کې مشرکانو ته 4 میاشتې وخت او مهلت وو چې په مځکه کې په اطمینان سره ګرځېدلی سي، چې هغه 4 میاشتې د عرفات د ورځې څخه شروع کېدې او د ربیع الاخر پر 10 پای ته رسېدې. نو علی رضی الله تعالی عنه دغه آیاتونه و خلقو ته د دوی په خیمو کې تلاوتول او رسول. دا به هم ورته ویل چې تر 60 کال وروسته به مشرکان حج ته نه راځي او نه به پر کعبه شریفه لڅ طواف کیږي. هغه آیاتونه چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه و خلقو ته رسول هغه د سوره التوبه اولنی آیاتونه و چې الله جل جلاله فرمایي براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين. دا وهغه مشرکانو ته چې د اسلام په مځکه کې اوسېده اعلان او خبرتیا ده چې کم عهدونه چې زموږ او ستاسې په مابین کې وه هغه پای ته ورسېده، یعنی مسلمانانو چې د کفارو سره کومه صلح درلوده دا د هغې صلح انتها او آخري ده. ورونو کفار یا مشرکین پر 2 قسمه وه، یو داسې کفار و چې مسلمانانو د هغو سره د صلح عهد او وعده درلوده، او یو بیا هغه کفار و چې د دوی او مسلمانانو په مابین کې هیڅ قسم عهد او عقد نو موجود. هغه اوله ډله چې مسلمانانو د هغو سره د صلح عهد او عقد درلودي هغه هم پر 2 قسمه و. اول قسم هغه کفار و چې د مسلمانانو او د دوی تر مابین د صلح دپاره یو معین وخت ایښول سوی و. دوهم قسم هغه کفار و چې د هغو سره صلح موجوده و
خو دغه صلح معین وخت نه درلودی. نو هغه کفار چې اصلا صلح نه و ورسره موجوده او هغه کفار چې صلح ورسره موجوده و خو وخت یې نو تعین سوی، د کفارو و دغه دوو ډلو ته 4 میاشتې وخت ورکول سو. پس له دغه 4 میاشتې که د دوی څخه هر مشرک په جزیرة العرب کې پیدا او ونیول سو هغه وژل کیږي، او هر هغه څوک چې د مسلمانانو سره تر معین وخت پورې عهد او اتفاق لري د هغو موده د عهد تر آخري وخت پورې ده، په دې شرط چې دوی د هغه خپل معاهده څخه هیڅ مخالفت ونه کړي. او که د جزیرة العرب د باندې څخه یو څوک دلته راسي چې اسلام او احکام یې واوري هغه لره امان دی راځي، خو چې اسلام یې واورېدی او مسلمان نسو نور به د جزیرة العرب څخه وځي هغه لره هم امان نسته. نو الله جل جلاله فرمایي براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، يعني د طرف څخه د الله جل جلاله او د طرف څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیزاری ده هغه کسانو ته چې مشرکان دي او تاسې عهد ورسره کړی دي. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. نو ګرځئ تاسې په دغه مځکه کې 4 میاشتې او ای مشرکانو تاسې پوسئ چې هیڅکله تاسې الله جل جلاله نسي عاجز کولای، او پوسئ چې الله جل جلاله د کافرانو رسوا کوونکی دی. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. او خبرول او رول د الله او رسول الله د طرفه دي و ټول خلقو ته د دغه لوی حج په ورځ چې الله او رسول الله د مشرکانو څخه بیزاره دي. نو که تاسې د شرک څخه توبه وکړه دا ستاسې دپاره خیر دی، او که مو د اسلام او توبې څخه مخ واړاوه نو پوه سئ چې تاسې الله جل جلاله نسي عاجزه کولای. او هغه کسانو ته چې کافران سوي دي د آخرت په سخت او دردناک عذاب سره زیری ورکړه. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. مگر د مشرکانو څخه هغه کسان چې د هغو سره تاسې عهد کړی دی بیا هغو ستاسې سره د دغه عهد په پوره کولو کې هیڅ مخالفت او کوتاهي نه ده کړې او د هیچا سره ستاسې په مقابل کې کومک نه دی کړی، یعنی پر خپلو ټولو وعدو ثابت او قائم ولاړ دي، نو د دغه مشرکانو سره دغه د دوی عهد تر هغه خپلې مودې پورې پوره کړي. بېشکه چې الله متقیان خوښوي. فاذا انسلخ الاشهر الحرم، نو کم وخت چې دغه حرامې میاشتې تېرې سوې د دغه اشهر الحرم څخه رجب، ذوالقعده، ذوالحجه او محرم نه دي مقصد، بلکې د اشهر الحرم څخه مقصد دغه 4 میاشتې دي چې وکفارو ته وخت ورکول سو. نو کم وخت چې دغه اشهر الحرم تېرې سوې یا مسلمانان سي یا د جزیرة العرب څخه ووځي، الله جل جلاله و مسلمانانو ته فرمایي کم وخت چې دغه 4 میاشتې پای ته ورسیږي فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم.
کوم وخت چې دغه 4 میاشتې تېرې شوې نو مشرکان چې په هر ځای کې په لاس درسي وژني یې، بندیان یې کوي، په قلاو کې محاصره کوي او دوی ته د څارلو او تېرېدلو په هر ځای کې کښېني. او که بیا دوی د کفر څخه توبه وایسته، لمونځ یې د خپلو ټولو حقوقو سره ادا کوي، زکات یې ورکوي، نو د دوی لار ورئله او خلاصه کوي. بېشکه چې الله جل جلاله بخښونکی او ډېر مهربان دی. دغه مبارکو آیاتو د کفارو سره د ژوند کولو او معاملې مسائل شرح کړه او په نورو وروستنیو آیاتو کې د دغسې مسائلو پوره تفصیل شته. نو علي رضی الله تعالی عنه د دغه آیاتو احکام او هغه نور احکام چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویلي و اعلانول، چې د هغې جملې څخه یو دغه اعلان هم کاوه: لا يدخل الجنة الا نفس المؤمنه، یعنی و جنت بېله مسلمانه څخه بل څوک نه داخلیږي، جنت د مسلمانانو ځای دی. او ویل به ولا يطوف بالبيت عريان، او پر کعبه شریفه به لټ انسان طواف نه کوي. موږ مخکې درته ویلي وه چې د بیت الله الحرام حج او عمره د هغو کارو څخه و چې عربو ته د ابراهیم علیه السلام د دین څخه په میراث ورپاته سوي وه او دغه شی یې تر اوسه پورې ساتلی و. مګر په حج او عمره کې هم د جاهلیت ډېر خیرن او باطل شیان ګډ کړي وه، تر داسې اندازې چې دغه حج او عمره په عوض د دې چې د توحید پر عقیده یو عبادت وي، د شرک د اعمالو څخه یو عمل و. ابن عائذ رحمه الله وایي مشرکانو د مسلمانانو سره ګډ حج کاوه، مګر مشرکانو به په تلبیه کې هغه د شرک جملې او کلمې په لوړ آواز سره د دې دپاره ویلې چې مسلمانان په خپله تلبیه کې غلط کړي، او د دوی څخه به ځینو کسانو لټ طواف کاوه چې دغه کار یې د بیت الله تعظیم باله، او ویل به زه پر کعبه شریفه داسې طواف کوم لکه مور چې زیږولی یم، زما پر بدن د دنیا د شیانو څخه هیڅ داسې شی نشته چې ظلم دې په ګډ وي. نو یوازې په مکه مکرمه کې نه، بلکې په ټولو عربو کې د عورت لڅوالی عادي او معمولی کار و، حتی طواف یې هم لڅ کاوه. نو دغه لڅ طواف د هجرت په 9 کال کې منع شو. او بل امر دا و چې مشرکان به تر 6 کال وروسته وحج کولو ته نه راځي، په راتلونکو کلو کې به بېله مسلمانانو بل څوک په حج کې نه وي موجود. نو دغه د هجرت د 9 کال حج هغه آخري حج و چې مشرکان ورته راغلي وه. او په راتلونکي کال کې چې د هجرت 10 کال و، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپله حج وکړي چې په هغه حج کې هیڅ مشرک او کافر نو موجود. اوس نو د مسلمانانو ګوښه کېدل او جلا کېدل یوازې د منافقانو څخه نه وه، بلکې د کفارو او مشرکانو څخه هم جلا او مستقل شوه. دغه د هجرت 9 کال و چې د تبوک غزا پکښې وه، او دغه یې هم د حج حالات وه. ورونو، هغه ډلې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د خپلو قبیلو د طرفه د اسلام راوړلو دپاره راغلي دي او د سیرت په کتابو کې ذکر شوي دي، تر 80 ډلو زیاتې دي. نو زه نشم کولی چې د هغو ټولو ډلو حالات درته رانقل کم، او د هغو ټولو په بیانولو کې کومه خاصه فایده هم نشته. نو زه به فقط د هغه ډلو حالات په اجمالي ډول سره درته بیان کم چې هغه تاریخي اهمیت لري، یا د هغو ډلو په ملاقات کې کوم عبرت موجود وي. خو ویونکي او اوریدونکي ته د دا ور معلومه وي چې په صورت عموم د ډیرو قبیلو ډلې د مکې مکرمې تر فتح وروسته راغلي دي، خو هلته ځینې داسې قبیلې هم شته چې ډلې یې د مکې مکرمې تر فتح د مخه راغلي دي. خیر، اوس به د ډلو په تفصیلي بیان سره شروع وکم. یوه د هغه مهمو ډلو څخه چې مدینې منورې ته د مسلمانېدو دپاره راغلي دي د بنو تمیم ډله ده. بنو تمیم د عربي قبایلو څخه یوه لو او قوي قبیله وه.
دغه قبیله ډله د عطارد ابن حاجب، اقرع ابن حابس، زبرقان ابن بدر او داسې نورو نفرو په مشرۍ و مدینې منورې ته د ماپښین په وخت کې راورسېده او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وکور ته ورغله. نارې وهي یا محمد اخرج لنا، یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم موږ ته راووځه. صحرایي عرب دي، د کور مخ ته ولاړ دي، نارې وهي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په تعجب کې شو چې څه پېښه ده. ټکنده غرمه او د عربستان شدیده ګرمي ده. په دغه وخت کې خلق په کورو کې آرام او راحت کوي، دوی ولاړ دي نارې وهي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کور څخه راووتی، ویل څه پېښه ده، څه وایاست، د څه شي لپاره راغلي یاست؟ دوی ویل غواړو چې ممادحه در سره وکړو. ممادحه یعنی مدح او تعریف. په هغه وخت کې د عربو دا عادت وو چې دوی قبیلې به سره مخامخ سوې یا به سره کښېنستې، نو به هرې قبیلې د خپل ځان اوصاف بیانول. هرې قبیلې چې به ډېر اوصاف درلوده هغه به تر هغه بلې لوړه او د احترام خاونده وه او دغه اوصافو د بیانولو دپاره یې خاص خلق درلوده. هغه څوک چې په خبرو به خپل اوصاف بیانول هغه ته خطیب ویل کېده، او هغه څوک چې په شعر به د خپل قبیلې اوصاف بیانول هغه دغه قبیلې شاعر وو. نو هرې قبیلې به د ځان دپاره خطیب او شاعر هم درلودل. اوس دغه د بنو تمیم د قبیلې مشران د خپل خطیب او شاعر سره راغلي دي، غواړي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره داسې بیان وکړي چې تاسې د فخر شیان ډېر لري که موږ. نو ویل غواړو چې ممادحه در سره وکړو چې تاسې مسلمانان د فخر شیان ډېر لري که موږ. مګر دوی په سره غرمه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د دغه موضوع دپاره راغلي دي. اصلا په جاهلیت کې د عربو ژوند دغسې د اخلاقو څخه لرې وو، نه اخلاق پیژندل او نه مراعتول، دغه د دوی ژوند وو. نو دغه خلق د هغه خپل ژوند سره موافق پر دغه طریقه راغله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې کریم او حلیم وو، هیڅ یې نه ورته وویل. د دوی پر طبیعت ورسره ولاړی او ویل څه دي. په مسجد کې نور مسلمانان هم سره راټول سوه. بنو تمیم چې خپل خطیب او شاعر ورسره دي کښېنستل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د خپل طرف خطیب او شاعر راوغوښتل. د بنو تمیم خطیب عطارد ابن حاجب ولاړ او په بیانیه شروع وکړه، خو ټوله بیان یې د بنو تمیم په مدح او صفت کې و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا ثابت ابن قیس ولاړ. ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنہ د مسلمانانو خطیب و. ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنہ ولاړ شو او په خبرو یې شروع وکړه. د اسلام او الهي دعوت خبرې وکړه او بیا یې وویل کم فخر به تر دې لوی او لوړ وي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په موږ کې دی. بل فخر به څه شي او چیرې وي زموږ مسلمانانو څخه چې هر څوک مړ شي و جنت ته ځي. کم فخر به د اسلام تر فخر لوړ وي. موږ پر یوه الله ایمان لرو. هو تاسې په خپل قوم او نسب فخر کوئ، مګر زموږ فخر په آخرت دی، زموږ فخر په جنت دی، زموږ فخر په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی. د بنو تمیم مشران وویل ستاسې خطیب زموږ تر خطیب ښه او بهتر دی. بیا د بنو تمیم شاعر زبرقان ولاړ، داسې شعرونه او بیتونه یې وویل چې ټوله د بنو تمیم په مدح او صفت کې وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه ته وویل قم یا حسان. حسان رضی الله تعالی عنه خو پیژني د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حضور او د مسلمانانو لوی شاعر. حسان رضی الله تعالی عنه ولاړ شو او هغه د زبرقان پر وزن او قافیه یې اشعار وویل. فورا په هغه مجلس کې پر هغه وزن بیتونه او اشعار یې هم ټوله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مهاجرینو او انصارو په مدح او صفت کې و. د جنت او آخرت بیان پکښې و.
د بنو تمیم ډلې بیا وویل ستاسې شاعر زموږ تر شاعر ښه او بهتر دی، او دغه ډله و اسلام ته داخل شوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم هدیه او تحفه ورکړه. ورونو په سورة الحجرات کې دغه مبارک آیاتونه دغه ډلې د اخلاقو په باره کې نازل شوي دي چې په هغه کې و ټولو مسلمانانو ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د گزارې او معاملې لارښوونه ده. الله جل جلاله فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. یعنی هغه کسانو چې ایمان مراوړی دی خپل مفکورې او نظریې د الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اوامرو تر صادرېدو د مخه مه وړاندې کوئ، بلکې د هغو د اوامرو انتظار باسئ او د الله جل جلاله څخه وبېرېږئ. بېشکه چې الله جل جلاله ښه اورېدونکی او په هر څه خبر دی. د دې آیات شریف څخه مقصد دا دی چې په هر موضوع او هر معامله کې باید د الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت وشي. انساني فکر، رایه او قانون کم او ناقص دی، په سل کې سل یې نتیجه ناکامي او بربادي ده. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني هغه کسانو چې ایمان مراوړی دي خپل آوازونه د نبی صلی الله علیه و آله وسلم تر آواز ملوړوي او په لوړ آواز خبرې مورته کوي، لکه ځینې ستاسې چې د ځینو نورو سره په لوړ آواز خبرې کوي. دا بیره سته چې ستاسې ښه عملونه به ضایع سي او تاسې به نه یاست په خبر. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. یعنی هر هغه کسان چې خپل آوازونه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حضور کې کښته کوي، په کښته آواز سره خبرې کوي، دا هغه کسان دي چې الله جل جلاله د دوی زړونه د پرهیزګارۍ او د الله جل جلاله د بیرې دپاره آماده کړي دي. یعنی خپل الهي توفیق د دوی سره ملګری کړي دي. دغو کسانو لره مغفرت، بخښنه او لوی ثواب دي. ورونو په اسلام کې لوی شعائر څلور شیان دي: قرآن مجید، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، کعبه شریفه او المنځ. نو تر هر څه د مخه دا لازم دي چې د دغه څلورو شیانو عزت او احترام وساتل شي. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. هر هغه کسان چې د کور د باندې د طرفه څخه تا ته نارې در وهي اکثره د دوی عقل نه لري، چې دا هغه د بنو تمیم ډله وه. ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. کچیر دوی تر هغو پورې صبر کړی وای تر څو چې ته ورته راوتلی، دغه به د دوی لپاره خیر او بهتر وای، او الله جل جلاله ډیر بخښونکی او مهربانه دی. دا هغه آیاتونه وه چې د بنو تمیم د ډلې په باره کې نازل شوه او د ټوله امت دپاره درس او لارښوونه ده. او بیا یوه بله داسې ډله راغله چې د هغو د راتګ هیڅ امید نه و، چې هغه د بني عامر ډله وه چې د دغه ډلې مشر عامر ابن طفیل او اربد ابن قیس وه. ورونو که ستاسې هغه د بئر معونه فاجعه په یاد وي، کم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او یا نفر اصحاب کرام پکښې شهیدان او ووژل شوه، د هغه سبب د دغه عامر ابن طفیل غدر او خیانت و دغه مسلمانانو ته د دغه عامر ابن طفیل اکا چې په ملاعب الاسنه سره مشهوره و جوار او امان ورکړی و، خو دغه عامر ابن طفیل هغه جوار مات
او په خیانت سره ټول مسلمانان شهیدان کړه. اوس راغلی دی چې په ظاهر سره مسلمان سي. دغه خائن عامر ابن طفیل او اربد ابن قیس نه غوښته چې مسلمانان سي، مګر څرنګه چې د دوی شاوخوا قبیله اسلام ته داخلي سوي وي، نو د دوی قوم دوی مجبوره کړ چې ولاړ سي او مسلمانان سي. نو د قوم د غوښتنې په سبب دغه 2 نفره د قوم د نورو مشرانو په ملګرتیا و مدینه منورې ته ولاړه. مګر دغه 2 نفره چې د قوم عمده رئیسان او دغه ډلې مشران و، نو د قوم او خپل ملګرو په وکالت او نمائندګي دوی خبرې کولې. خو په لار کې عامر ابن طفیل و اربد ابن قیس ته ویلي و چې یا اربد، زه والله اسلام نه غواړم. اربد ویل والله زه هم نه غواړم. عامر ورته وویل واوره، زه به محمد صلی الله علیه و آله وسلم په خبرو مشغوله کم وخت چې دی ولیدی چې دی زما سره په خبرو مشغوله دی او تا ته فکر نشته، نو ته د توري واري پر وکړه. دغه 2 نفرو په لار کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر وجلو اتفاق سره وکړي، او دغه ډلې چې براتلې نه خلع سلاح کېدې، یعنی اسلحه نه ځنې اخیستل کېده، ځکه هغه هم د قبیلو او قومو مشران و. دا اجازه ورکول کېده چې د خپل اسلحې سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره کښیني او ملاقات ورسره وکړي. صحابه کرام به هم موجود او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر شاوخوا به حاضر و. نو دغه 2 نفر راغله او اوس امید دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به د دوی سره تنها سي او دوی به هغه خپل خائنانه نقشه عملي کړي. خیر، دغه ډله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په مسجد کې کښېنسته. عامر ابن طفیل چې د قوم او ډلې رئیس دی په خبرو شروع وکړه او ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم، خالنی، یعنی زما سره یوازې شه، زه غواړم چې په تنهایی کې خبرې در سره وکم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا والله، تر څو چې تا پر الله جل جلاله ایمان نوی راوړي او دا شاهدی ادا نکې چې الله یو دی او هغه لره هیڅ شریک نشته، در سره تنها بسم. عامر بیا وویل یا محمد خالنی، زما سره یوازې او تنها کښېنه، زه خبرې در سره کوم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا وفرمایل لا والله حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له. دغه خائن عامر ابن طفیل په دې سبب خبرې اوږدوي چې اربد د توري واري وکړي، مګر اربد چې توره ورڅخه ده حرکت نه کوي. که څه هم عامر ابن طفیل به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خبرو مشغوله کړي او په دغه وخت کې اربد د مسجد په بل طرف کې ناست دی، کولای شي چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د توري واري وکړي، خو آرام ناست دی، هیڅ حرکت نه کوي. عامر ابن طفیل په احمقانه او بے معنا خبرو شروع دی، وایي یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم، په والله که زما پر رایه نه را سره ولاړې، زه به مدینه په لشکر او آسانو ډکه کم، یعنی ستا د جنگ دپاره به راسم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جواب نه ورکوي. په بخاری شریف کې حدیث دی چې عامر ابن طفیل و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او ورته ویل یې په 3 شیانو کې وتا ته اختیار درکوم، هر یو چې دې خوښ وي هغه عملي کړه. یو دا چې د دشتو خلک یې ستا او د غرو خلک یې زما، یعنی شاری خلک یې ستا او دغه کوچی د قبیلو خلک یې زما. که دا نه وي نو مې د ځان خلیفه وګرځوه، یعنی تر تا وروسته به حکم زما وي. که دا هم نه وي نو درېیمه خبره دا ده چې د غطفان لښکرې به په زرو ابلقو اسانو او زرو ابلقو ماجانو کې در باندې راولم. عامر دغه خبرې کوي او په دې انتظار دی چې ملګری یې د توري واري وکړي، مګر هغه آرام ناست دی. عامر بیا وویل یا محمد خالنی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل تر څو چې تا پر یو الله چې شریک نه لري ایمان نه وي راوړي، نه در سره تنها کېږم. عامر ویل والله زر اشقر او زر شقرا به در باندې راولم، یعنی زر ابلق اسان او زر ابلق ماجانی به در باندې راولم، چې دا د عامر د لشکر
د سپرو شمیر او عدد وو. یعنی داسې لشکر به ستا د جنگ د پاره راولم چې ټول به پر ابلق و آسان سپاره وي. عامر په دغه خبرو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیروي او مشغوله کوي، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خبرو جواب نه ورکوي. سړی بیا عقل دی او دا د خبرو طریقه نه ده، نو ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خبرو جواب نه ورکوي. آخر عامر ابن طفیل وویل والله نه مسلمانېږم او د مسجد څخه ووتی رهیس. هغه نورو ملګرو یې ورته وویل سړی دا دې څه وکړه؟ ده ویل زه نه مسلمانېږم. وروسته په لار کې عامر و اربد ته وایي والله په ټولو عربو کې تر تا قوي شجاع او دلاوره نه دی را معلوم، نو ولې دې نه واخه؟ ما به په خبرو مشغوله کړي او ته به آرام ناست وې. آیا وبېرېدې؟ بې همته سوې؟ اربد ویل یا والله، مګر هر وخت چې به ما غوښته چې د تورې وارې پر وکم ته به زما او د ده په مابین کې وې. عامر ویل زه چیرې وم ته چیرې؟ سړی زما څخه ډېر لرې ناست و. اربد ویل یا والله، هر وخت چې به ما غوښته چې وې وهم ته به مې مخ ته راغلې. غواړې چې ته مې وهلی وای؟ عامر په تعجب کې. ورونو، د هجرت په اولو وختو کې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ځان دپاره محافظ، پیردار او ساتونکی دراوه چې اوس باډیګارد ورته ویل کېږي. مګر کم وخت چې د الله جل جلاله دغه قول نازل سو چې فرمایي والله یعصمک من الناس، یعنی الله جل جلاله دې د خلقو څخه ساتي، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه پیردار یا محافظ د ځان څخه ایسته او لرې کړي. دغه آیات تر نزول وروسته د ځان د حفاظت لپاره څوک نه دراوه، نو دلته هم الله جل جلاله په خپل حفظ سره وساتي. د بنو عامر ډله چې رهیس وه په لار کې د شپې د تېرولو دپاره د بنو سلول په قبیله کې واړول. بنو سلول یوه بدنامه قبیله وه چې په عربو کې په غدر او خیانت سره مشهوره وه، خو د دوی او بنو عامر په مابین کې تعلق او شناخت وو. مګر نورو ټولو عربو پر بنو سلول بد ویل. اوس دغه د بنو عامر ډلې په بنو سلول کې واړول او په خپل عامر ابن طفیل د یوې ښځې په کور کې بیده سو. سهار چې راویښ سو ستونی یې پړسېدلی وو. چا ویل د طاعون مرض دی او څوک وایي سرطان وو، خو اصلا د الله جل جلاله اراده داسې وه چې په یوه شپه یې ټول ستونی وپړسېدی او عامر پوه سو چې مرم. نو یې یوه خبره وکړه چې هغه په عربو کې متل سوه. عامر ویل اغدة كغدة البكر وموت في بيت سلولية. غده و پارسوب او مرغړی ته ویل کېږي او بکر و کوچنی اوش یا جونګي ته ویل کېږي. دغه مرغړی په اوشانو کې یو مرض دی چې ستونی یې وپړسېږي او بیا مري. نو عامر ویل دا څونه بدبختي او ذلت دی، په عوض د دې چې په جنگ کې وژل کېدلی د اوشانو په مرض مرم او د یوې سلولي ښځې په کور کې مرم. عرب به بیا زما و کورنۍ ته پیغور ورکوي. متکبره او مغروره و. دغسې مرګ یې نه و خوښ. څو و داسې حال ته ورسېدی چې د ولاړې ولوېدی، خو بیا یې هم ویل زما آس راولئ. آس راوستل سو، ویل پر آس مې سپور کړي. بیا یې ویل زما اسلحه توره او نیزه مې راکړي، هغه یې هم ورکړه. آس یوې خوا او بلې خوا ته ګرځوي، اسلحه پورته او کښته کوي، څو د آسه راولوېدی. خلق ورغله چې ویې کتئ دی مړ و. دغه د غادر او خاین عامر ابن طفیل ملعون مرګ و. په دغه ذلیل ډول د خپله کوره څخه لرې مړ سو. قوم یې دی سخت کړي او رهیس وه. څو و بني عامر ته ورسېده، هلته ټوله قبیله ورته راټوله سوه. پوښتنې ځینې کوي چې څه مو وکړه او کومې نتیجې ته ورسېدلاست. دوی د خپل سفر حالات ورته وویل. قوم پوښتنه ځینې وکړه چې و څه شي ته دعوتولاست. اربد ابن قیس چې اوس د قوم مشر دی بې ادبي او بې حیایي وکړه. د الله جل جلاله په مقابل کې دلاوري وکړه او ویل موږ یې و خپل اله ته دعوت کړو. که د محمد صلی الله علیه و آله وسلم اله
زما و مخ ته وای دغه اوس به مې په غشي ویشتلی او وژلی وای. العیاذ بالله. دا یې د الله جل جلاله سره بې ادبي او بې پروایي وه. بیا نو دغه اربد په داسې حال کې چې اسلام یې رد کړی دی پر خپل اوس سپور او رهیسو. اوس د قوم مشر اربد ابن قیس دی. چا د ده د خبرو په جواب کې څه نه ورته وویل. دی په لار کې یوې لوړې ته وختي. په دغه وخت کې برېښنا صاعقه چې موږ ټکه ورته وایو راولوېده. اربد ابن قیس او د ده اوښ یې د خلقو په حضور وسوځل. خلق ورته ګوري چې اربد او اوښ یې دواړه د دغه برېښنا یا صاعقې په واسطه وسوځل شوه. دا د هغه جرأت او دلاورۍ نتیجه وه چې ده د الله جل جلاله په مقابل کې درلوده. د اربد ابن قیس په باره کې د سورة الرعد 12 او 14 نمبر آیاتونه نازل شوه. الله جل جلاله فرمایي: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. یعنی دغه الله جل جلاله هغه ذات دی چې تاسو ته برېښنا درښکاره کوي د پاره د بیرې د هغه چا چې ضرر ورسوي یا د پاره د طمع د هغه چا چې ګټه او فایده ورسوي. او دغه الله جل جلاله لطفا فتا واړو